زموږ که د انار غوندې په وینو لمبېدل نه وای زموږ که د انار غوندې په وینو لمبېدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای نه به مدرسه نه خانقاه نه مسجدونه وای دلته که نازک بدن په اور کبابېدل نه وای دلته که نازک بدن په اور کبابېدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای خدای مکړه سجدې به مو بتانو ته کولې نن موږ به هم ژوندۍ لوڼې په ګور کې ښخولې نن خدای مکړه سجدې به مو بتانو ته کولې نن موږ به هم ژوندۍ لوڼې په ګور کې ښخولې نن چېرته که مکه کې د بتانو ماتېدل نه وای چېرته که مکه کې د بتانو ماتېدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای نه به مدرسه نه خانقاه نه مسجدونه وای دلته که نازک بدن په اور کبابېدل نه وای دلته که نازک بدن په اور کبابېدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای چېرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای نن به په محراب په منبر کې هېڅ اثر نه وای نه راکه خبره د ملا محمد عمر نه وای نن به په محراب په منبر کې هېڅ اثر نه وای نه راکه خبره